معلومیږي په کیمره کې چې دغلته د بکس جوړولو یو ورکۍ کارخانه ده. پخوا په پرتله ډېر تغیرات پکې راغلي. پخوا زه که ووایم هم غواړئ چې کلک او معیاري بکس واخلئ نو د خوږیاڼو ولسوالۍ ورځې چې دی موږ تقریبا د 15 ځاني بکسونه جوړوو. 15 ځانې بکسونه. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مو ومنئ. هیله ده چې ټول برک روغ خوښ او خوشحاله اوسئ. قدرمندو لیدونکو خوږیاڼو ولسوالۍ هګۍ بازار ته راغلي یو. تاسو ته بهتره معلومیږي په کیمره کې چې دغلته د بکس جوړولو یو ورکۍ کارخانه ده. نو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته درښایو چې بکس څنګه جوړیږي. د برنامې تر وروستۍ شیبو پورې له موږ سره اوسئ تر څو تاسو ته د بکس جوړولو هغه طریقه در وښایو. څنګه سره استاد ناست سره به زه سوالو کوم. استاد السلام علیکم. مننه، کور دې ودان خیر اوسې، په خیر راغلي یې. څنګه یې ښه صحت ښه دی؟ الله شکر دی الحمدلله راسه. مننه، ژوندی اوسې. استاد محترم که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې، نوم مبارک دی. نوم مې هیواد دی او د پلار نوم مې حاجي صاحب ملنګ دی او د خوږیاڼو ولسوالۍ د کږې بازار اوسېدونکی. استاد ډېر ښه. څنګه دی ستاسو کاروبارونه څنګه دي؟ د پخوا په پرتله باندې ستاسو کاروبار کې کوم ځله تغیرات شته که هماغه شی دی؟ والا د پخوا په پرتله ډېر تغیرات پکې راغلي. پخوا زه که ووایو چې دومره بکسونه نه خرڅېده او نه جوړېده. اوسني وخت کې چې دی ډېر تغیرات پکې راغلي ځکه چې د پخوا په پرتله کم جوړېږي او کم خرڅ. تقریبا داسې هفته کې لسو ورځو کې به څومره بکسونه خرڅېږي؟ پخوا به هم خرڅول تېر حکومت یا تېر دغه کې هغې کې به هم خرڅول د جمعې 50 دانې یا 80 دانې همداسې ورسره غټ یو 10 دانې 15 دانې. او اوس وخت کې چې دا زیات خرڅ شي د جمعې نو یا 10 دانې یا 25 دانې او همداسې غټ یا 3 یا 4. د پخوا په پرتله دومره تغییر پکې راغلی. ډېر ښه استاده. دغه بکسونه په دغه سامان کوم ځای نه واردوئ تاسو؟ دا د جلال آباد ښار نه واردوي. مطلب دلته د سامان پیدا کېږي ټول؟ پیدا کېږي ټول. استاده ډېر یو بکس جوړ کړي خوښه یې ده؟ صحیح ده، مشکل نشته دی، په دواړو سترګو جوړ کړي. صحیح ده، مهرباني وکړه بکس جوړ کړه د وړو بکس. صحیح ده چې زر هم جوړ شي او تا ته هم ډېر تکلیف نه وي پکې. صحیح ده، مشکل نشته.
قدرمنو لیدونکو ترڅنګ را سره یو بل استاد ناست دی له ده سره به هم د زړه خواله وکړو. استاد سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام وروره، ته ستړی مه شې، په خیر یې، طبیعت ته ښه دی. مننه، خوشحاله اوسئ. استاد محترم که ځان ور وپېژنئ لیدونکو ته، نوم مبارک دی. نوم مې بلال دی، د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. ډېر ښه. بلال استاد څنګه د کاروبار؟ شکر دی، الحمدلله، کاروبار روان دی ورور. مطلب سات تېر دی پکې. یو ورځ به څومره بکسونه جوړوئ او څومره به خرڅېږي میاشت کې جمعه کې دغسې؟ بس استاد د دې معلومات نه کېږي نو چې جمعه کې مونږ د ورځې چې دی مونږ تقریبا د 15 ځاني بکسونه جوړوو. 15 ځانې بکسونه. 3 نفر. مخکې نه کاروبار کې تغییرات شته؟ بس تغییرات خو راغلي ځکه تېر دولت کې چې بکسونه ډېر خرڅېده او ډېر وتل، اوسني وخت کې چې دی لږ تولیدات یې کم شوي دي. ښه بلال استاد، د خپرولو لپاره به څه لرې؟ کومه ټوکه ټکاله جالبه خاطره سره نو مایک او کامره دواړه ستاسو په خدمت کې دي. وروره د ټوکې ټکالې لپاره خو شی نه لرو، خو بس دغه جالبه خاطره ده چې تاسو ته مونږ بکسونه جوړ. مننه استاد، خیر اوسې، کور ودان چې موږ ته وخت راکړي. کور دې قدرمندو لیدونکو، استاد تاسو ولیدلو چې دغه بکس جوړ کړي. که تاسو هم غواړئ چې کلک او معیاري بکس واخلئ نو د خوږیاڼو ولسوالۍ کږې بازار د ملنګ استاد د بکسونو کارخانې ته مراجعه وکړئ تر څو ښه جنس او ښه شی ترلاسه کړئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، د دغسې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.